الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وکټوریان اعتراض کوي چې الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي هو سماکم المسلمین، یعنی دوی وایي چې په آیات کریمه کې الله پاک ته مسلمان ویلی دی او تاسو ځانونو ته حنفیان وایي، نو د حنفي په ځای ځان ته مسلمان ولې نه وایي؟ جواب ورته ورکوي چې ګورئ ورونو، زه ځان ته مسلمان هم وایم او ځان ته حنفي هم وایم او ځان ته اهل سنت والجماعت هم وایم او ځان ته محمدي هم وایم. او دا کېدلی شي چې یو څوک د مسلمان هم وي، حنفي دې هم وي، اهل سنت والجماعت دې هم وي او محمدي دې هم وي. نو ګورئ، زه تاسو به داسې ورته وایئ چې زه د عیسویانو د یهودیانو په مقابله کې محمدي یم او د کفارو په مقابله کې مسلمان یم او د 2 مبتدعو ډلو په مقابله کې اهل سنت والجماعت یم او په اجتهادي مسائلو کې په مقابله د باقی مذاهب ثلاثو کې حنفي یم. لکه داسې یو سړی وي، هم د افغانستان دی، هم د کابل دی، هم د پغمان دی او هم په پغمان کې د خپل خاص کلی دی. لکه زه چې په د نورو ملکونو په مقابله کې د افغانستان یم، د نورو ولایتونو په مقابله کې مثلا د ننګرهار یم، بیا د نورو ولسوالیو په مقابله کې د اګام یم، بیا د نورو قریو په مقابله کې د صبر یم. نو داسې په دغې القابو کې هم راځي چې د عیسویانو د یهودیانو په مقابله کې محمدي یم، د کفارو په مقابله کې مسلمان یم، د 2 بدعتي ډلو په مقابله کې یعنی د وابیانو او پنجپیریانو په مقابله کې اهل سنت والجماعت یم او په اجتهادي مسائلو کې په مقابله د نورو 3 مذاهبو کې حنفي یم. دویم جواب ورته دا ورکوي چې زمونږ نوم په قرآن کې راغلی دی. الله پاک فرمایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، په ډېرو مرفوع او موقوف احادیثو کې راغلی دي چې د یوم تبیض وجوه مصداق اهل سنت والجماعت دي. د همدې لاندې تفسیر در منصور وګوره. یو دریم جواب زه تاسو ته ښیم، وبي تاسو ته وایي چې ته ولې د حنفي په ځای ځان ته مسلمان نه وایي؟ نو ته ورته ووایه چې ته ولې د وابي په ځای ځان ته مسلمان نه وایي؟ ولې د اهل حدیث او د سلفي په ځای ځان ته مسلمان نه وایي؟ ولې د لشکر طیبه په ځای ځان ته مسلمان نه وایي؟ ولې د جماعت الدعوه په ځای ځان ته مسلمان نه وایي؟ د اهل حدیث او سلفي او وهابي او لشکر طیبه او جماعت الدعوه دا نمونه چې ته ځان ته لګې، نو د دې په مقابله کې ځان ته ساده مسلمان ووایه. نو ته چې د القاب ځان ته د چا په مقابله کې لګې، نو په حنفي باندې څنګه اعتراض کوي؟